افغانستان راشن بشي زرغون بشي وطن افغانستان وزرو کې می کړه دې جانان افغانستان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ستړي مسئ دوستانو، د نن ورځې درس کې 40 درس کې د الماني ژبې شپږونې زمانې وایو. راځو د الماني ژبې شپږونې زمانې په ټولو او پوره جزئیاتو سره وایو. د Zeitformen د وخت ډولونه یا د زمانې ډولونه 40 درس د الماني ژبې شپږونې زمانې. دوستانو، دلته ما د الماني ژبې شپږونې زمانې راخیستې دي، نومونه یې چې څه ورته وایي. راځو لومړی دا وایو. د Zeitformen د وخت ډولونه یا د زمانو ډولونه. ما یې دوستانو لاتیني نوم هم راخیستی ده، جرمني نوم یې هم راخیستی ده او پښتو نوم یې هم راخیستی ده. لومړی فریزنس، ګیګنوارت یعنی اوسنی وخت، دا جرمني نوم ده او دا لاتیني نوم ده. راتلونکي وخت ته Zukunft جرمنی نوم ده. Futur 1 اوسنی نوم ده. داسې دا څه ته وایي؟ اوسنی وخت څه ته وایي؟ راتلونکی وخت څه ته وایي؟ دا زمانې ټولې په جزئیاتو سره په آینده درسونو کې د هر یو زمانې لپاره ځانته درس باندې ویډیو جوړوو. Präteritum Vergangenheit مطلق پخوانی وخت. څلورم Perfekt Vor Gegenwart نږدې پخوانی وخت. Vor Vergangenheit لرې پخوانی وخت. Futur 2 Vor Zukunft راتلونکی وخت. دوستانو د هر یو په جزئیاتو سره انشاءالله آینده درسونو کې غږیږو. نن راځو فریزنس یا هم ګیګنوارت زمانه وایو. حال یا اوسنی وخت، فریزنس یا ګیګنوارت. د حال یا اوسنی زمانې جوړښت په دې شکل ده دوستانو. Ich trinke Tee زه چای چکم. په لومړي سال کې باید یادونه وکړم چې حال یا اوسنی وخت لکه څنګه چې له نوم نه معلومه ده هغه زمانې ته وایي چې کوم په حال پورې په اوس پورې مربوط وي، دې ته حال یا اوس زمانه وایي یا هم اوسنی وخت ورته وایي. جوړښت په دې شکل ده. Ich trinke Tee زه چای چکم. لومړی فاعل راځي، بیا فعل راځي او په آخر کې د جملې تکمیل کوونکی راځي. هغه مفعول کېدلی شي، هر څه کېدلی شي. باید یادونه وکړم چې د حال زمانې لپاره ویرب په اصلي شکل باندې له شخصي ضمایرو سره ګردانیږي او یا هم له فاعل سره ګردانیږي او په جمله کې استفاده کیږي. لکه دلته Ich trinke Tee زه چای چکم. دا اوس زمانه ده او دغه ویرب چې ده له ich ضمیر سره ګردان شوی ده. نو په همدې شکل باندې په حال زمانه کې لومړی سبجیکت راځي یعنی فاعل راځي، بیا ویرب راځي او بیا د جملې نور جزئیات یا تکمیل کوونکي راځي. ښه دوستانو، اوس راځو وایو چې حال زمانه په کومو حالاتو کې کولی شو استفاده کوو. له اوسني وخت یا حال نه په لاندې حالاتو کې کار اخیستل کیږي. لومړی یو کار چې همدا اوس وشي له حال زمانې نه استفاده کوو. د مثال په ډول Er liest ein Buch هغه یو کتاب وایي. دا کار اوس ترسره شو، هغه یو کتاب وایي. نو دلته له حال زمانې نه استفاده کوو. Er liest ein Buch هغه یو کتاب وایي. Ich gehe zur Universität زه پوهنتون ته ځم. دلته هم دا کار اوس ترسره شو، نو دا په حال زمانه کې د جمله وایو. دویم چې موږ حال زمانه استفاده کولی شو په هغه وخت کې چې کله یو کار یا پیښه چې تل په همدې ډول بیا وشي او په اوسني وخت پورې محدوده نه وي، موږ له اوس زمانې نه استفاده کوو. د مثال په ډول باندې jeden Morgen geht die Sonne auf
هر سهار لمر راخیږي. دا داسې یو عمل ده، داسې یو کار ده چې بیا بیا په همغه شکل باندې تکراریږي. نو دلته موږ له حال زمانې نه استفاده کوو. دویم مثال im Frühling blühen die Blüten. په پسرلي کې غوټۍ غوړېږي. Frühling پسرلی، blühen غوړېدل، die Blüten غوټۍ. دا هم داسې یو کار یا یوه پېښه ده چې همیشه په پسرلي کې بیا بیا تکراریږي او په یو وخت پورې محدوده نه ده. نو ځکه موږ اوس یې حال زمانې نه استفاده کوو. دریم د هغو کارو یا پېښو لپاره چې په راتلونکي کې پای ته رسیږي. د مثال په ډول Ich bin gleich wieder zurück. زه ژر بیرته راځم. دلته مو هم له حال زمانې نه استفاده وکړله. موږ حال زمانه د هغو کارو یا پېښو لپاره چې په راتلونکي کې پای ته رسیږي استفاده کوو. د مثال په ډول Ich bin gleich wieder zurück. زه بیرته ژر راځم. څلورم د هغه څه لپاره استفاده کوو د حال زمانه چې د وخت په تېرېدو پکې تغییر رانشي. د مثال په ډول باندې حال زمانه د هغه څه لپاره استفاده کوو چې د وخت په تېرېدو پکې تغییر رانشي. د مثال په ډول Der Mond ist 384.000 Kilometer von der Erde entfernt. سپوږمۍ له ځمکې نه 384,000 کیلومتره لرې ده. دا داسې یو کار ده چې د وخت په تېرېدو سره پکې تغییر نه راځي. په دې وخت کې هم له اوس یا حال زمانې نه استفاده کوو. پنځم کله چې په اصطلاحي ډول د راتلونکي وخت لپاره اوسنی وخت وکارول شي. د مثال په ډول Nächstes Jahr besuche ich dich. راتلونکی کال زه تا ته درځم یا تا سره ملاقات کوم. دلته که تاسو فکر وي دغه راتلونکی وخت چې یو کال راتلونکی کال ده هغه اوسنۍ زمانه کې وکارول سو. شپږم د هغو پېښو لپاره کارول کیږي د اوسنۍ یا حال زمانه چې پخوا پیل شوي وي خو لا تر اوسه پای ته نه وي رسېدلي. د مثال په ډول Ich warte schon 8 Stunden auf meinen Flug. زه مې خپل سفر یا پرواز ته 8 ساعته کېږي چې انتظار یم. زه مې خپل سفر یا پرواز ته 8 ساعته کېږي چې انتظار یم. موږ وویلی چې د هغو پېښو لپاره کارول کېږي د اوس یا حال زمانه چې پخوا پیل شوي وي خو لا تر اوسه پای ته نه وي رسېدلي. دغه مثال ده. دا و دوستانو د نن ورځې درس. که چیرې کومه پوښتنه، انتقاد او پیشنهاد لرئ کولی شئ د کومنټ لارې راسره شریک کړئ. کوشش وکړئ دغه شپږ حالتونه په صحیح معنا باندې زده کړئ. د اوسنۍ یا حال زمانې جوړښت زده کړئ چې په کوم شکل باندې جوړیږي او دغه شپږ حالتونه ورسره زده کړئ. نو انشاءالله چې هیڅ مشکل به تاسو ونه لرئ او راتلونکي درسونو کې د 5 پاتې زمانې په پوره جزئیاتو سره په راتلونکي درسونو کې وایو. تر بیا بل درسه ښه او خوشحاله وخت. د الله په امان.